السلام علیکم ورحمت الله ملګرو کم کسان چې دا غواړي چې زموږ دعا دې قبول شي هغه ملګری دي دا ویډیو وګوري په دې کې وسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خپل حدیث شریف شیر کوم چې هغه کې داسې یو کلمه خودلی ده چې دا کلمه تاسو وایي هغه نه بعد چې کومه دعا هم وکړي هغه به الله تعالی ان شاء الله ضرور قبلې ښه اکثر ملګری موږ ته میسجونه کوي وایي چې موږ ته داسې دعا وکړي چې زموږ دعاګانې قبول شي وایي څنګه دعاګانې نه قبلېږي نو ولې به نه قبلېږي الله تعالی ته بلاس اوچتوي او دعا به نه قبلېږي ان شاء الله الله تعالی به ضرور ستاسو دعاګانې قبلېږي ښه په اخلاص سره دعاګانې غواړي خو تاسو ته زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي یو کلمه او هغه درښیم که نه چې دې نه بعد تاسو کومه دعا وکړئ هغه به الله تعالی قبلوي دا ویډیو ضرور وګورئ ټیک ده ښه نو حدیث شریف چې کوم درته بیانوم دا د بخاري شریف حدیث دی معمولی کتاب نه دی د قرآن پاک نه بعد نن سبا دویم نمبر اوچت کتاب چې دی بخاري شریف دی ټول نه اوچت خو قرآن پاک دی خو دویم نمبر بخاري شریف دی نو بخاري شریف کې د حدیث شریف را نقل شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی کوم انسان چې د شپې را پاسېدو د خوب نه را بیداره شو که هر ټیم تاسو را بیداره شوئ که اوده شوئ او را بیداره شئ د تهجد لپاره پاسېدئ یا نور څه دپاره تاسو را پاسېدئ چې څنګه تاسو را پاسېدئ که نه نو دغه ټیم کې دا دعا وغوئ تاسو ته زه یو دعا ویم انشاءالله دلته بیا درته ویم او آخره کې بیا درته سکرین باندې هم در کوم دا دعا ښه او انشاءالله په کمنټ کې بیا درته هم انشاءالله لیکم ټیک ته ښه نو چې راپاسېدو او دا دعا یې وویلې خو بهتره دا ده چې په ناستې باندې ووایي چې راکینې او وی پوده باندې هم ویلی شي خو لیکن چې کټ کې کینئ دا بیا ډېره بهتره ده ښه دا دعا ووایې صرف یو ځل ویل دی ښه صرف یو ځل دعا ویل دی غوږ شي ورته ښه دعا داسې ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله بس دا دعا ده ښه ان شاء الله اخر کې درته لیکم هم خیر دی ان شاء الله په سکرین باندې ښه نو دې به څه فایده وشي دا دعا چې چا وویلې یو ځله دین بعد وی که چرې چا دا ویل اللهم اغفر لی ای الله تعالی ما ته بخښنه وکړي دته به الله تعالی د ټول ګناهونه معاف کړي او که چرې چا دین بعد دعا ویلې و ان دعا استجیب له که چرې دین بعد یو دعا وکړه هغه دعا به قبوله کړی شي او که چرې و ان که چرې منځ وکړو کچره منځ ادا کو او ان توضع وصلى کچره دو وضو او د سرنامه وکړو او منځ وکړو نو قبلت له د منځ به قبول کړي شي زموږ عزتمندو دا دعا انتهایی اسانه دعا ده دا یاد کړئ چې کله هم تاسو د شپې را پاسېدئ بس د دې دعا اهتمام کوئ دا دعا یو ځل ووایئ او دا درې واړه پکې راولئ ورپسې دعام وکړئ او د خپل بخښنې لپاره هم دعا وکړي او ورپسې او 10 سردام وکړي او 2 رکعته تهجد ادا کړي او دغه تهجد مونځ به هم قبول شي او ورپسې که نورې دعاګانې بیا کول غواړئ نورې دعاګانې هم وغواړئ الله تعالی به ستاسو ټولې دعاګانې قبولې کړي انشاءالله ټیک ته جي الله رب العزت به خوشحاله باز ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله پامان